په خوب کې د شیطان د دوکې نه د بچ کېدو دپاره انتهایی مجرب عمل. زموږ عزتمندو د یخنۍ موسم شروع شو نو اکثر ځوانان رابطې کوي اس ام اس کوي وایي په خوب کې مو شیطان ډېر زیات دوکه کوي وایي اودس را باندې اړوي او سحر لامبا راته بیا ډېره زیاته ګراني په یخنۍ کې وایي څه عمل راته وښیه څه وظیفه راته وښیه چې وایي دا شیطان مو نه دوکه کوي. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو بهترین او آسان ترین عمل درښیم که د اوده کېدو په وخت کې تاسو دا عمل وکړئ نو انشاءالله شیطان څه چې د شیطان هغه پلارم تاسو ته نشي راتلی تاسو بیا نشي دوکه کولی. ښه انتهایی آسان ترین عمل دی. نو کوم عمل دی په توجه سره دا تاسو وورئ. ښه نو زموږ عزتمندو تاسو ته زه په دې ویډیو کې دوه عملونه درښیم. یو د قرآن پاک صورت دی یو عمده سي عمل دی. کومو کسانو ته چې د قرآن پاک سبق ورزي هغه دي دا دواړه عملونه کوي او کومو ته چې سبق نه ورزي کنه ای د صرف د صورت ته خیر دی بیا نه وای دا بل عمل دی کوي. نو لومبانه عمل څه دی زموږ عزت بندو عمل چې دی په قرآن پاک کې 13 سپاره سورۃ الطارق بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب الى اخره تر اخره پورې ورو کې غونتی صورت ته خیر دی. نو په دې سکرین باندې زه تاسو ته بیا در کوم دا چې کله تاسو اوده کېږئ که نه نو کټ کې به کښېنئ او دا صورت په تاسو 3 پیرې ووایي. خیر د موبایل نه ویلی شئ زه تاسو ته په دې سکرین باندې در کوم دی نه بیا ځان له سکرین شاټ وباسئ او دې نه خیر دی ویلی شئ. ښه نو 3 پیرې به تاسو دا صورت وایي سورۃ الطارق د اوده کېدو په وخت کې. صحیح شو یو عمل دا شو. دا خو چې چاله قرآن پاک ورځي هغوی به دا عمل کوي او که چېرې چاته مکمل قرآن نه ورځي هغوی به بیا څه کوي نو هغوی د بیا داسې چل کوي دا عمل د دواړه خلک کوي. ښه که چاته ورځي او که نه ورځي هغوی دا عمل کوي. کوم چې د انسان زړه دی په دې زړه باندې به عمر نوم ولیکئ. عمر خو عمر به ټول یو ځای نه لیکئ ځان ځان له به لیکئ. لومبی به ولیکئ په دې زړه باندې عین ټیک شو او بیا به میم او را په دې سکرین چې تاسو ته کوم انداز ښکاري داسې به لیکئ. ښه عین ځان ته میم ځان ته را ځان ته دا به په زړه باندې ولیکئ. نو دا دوه عملونه کوي چې چاته قرآن پاک سبق ورزي ای دي دا دواړه کوي. سورۃ الطارق تم 3 پیرې وي د اوده کېدو په وخت کې او دا عمر نوم دم په زړه باندې لیکي خو ځان ځان عین ځان ته میم ځان ته را ځان ته او که چاته قرآن پاک نه ورزي سبق مکمل ای دي صرف عین میم را دا دي لیکي په زړه باندې. نو ان شاء الله شیطان سو چې د شیطان هغه پلار او نکم تاسو ته نشي راتلی تاسو بیا نشي دوکه کولی. ان شاء الله دغه یخنی به ان شاء الله خپ صحیح سلامت او په سکون سره اوسي. وګوره کوم داسې شپه در باندې رااله چې تاسو پکې دا عملونه ونه کوي بس بیا هغې به خپل ذمهواري ښه. نو انشاءالله امید لرم چې پوه شوي به یې پې که بیا هم پکې څه تپوس وي نو بیا کمنټ کې تاسو رابطه کولی شئ. ټیک شه دغه سکرین باندې تاسو تپوس دغه صورت زه راولمه هغې نه ځان له سکرین شاټ وباسئ او بیا خیر د موبایل نه د اوده کېدو په وخت کې ویلی شئ. ټیک شه کوشش کوئ ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټولو ځوانانو ته ورسیږي او تاسو ته